مسیر بزرگ اقتصادی کشور افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از ارزش خاص اقتصادی در منطقه برخوردار است و بین کشورهای منطقه جایگاه پل ارتباطی دارد. این کشور در طول تاریخ یک مسیر تجاری مهم بین شرق و غرب می باشد که بستر بهتری برای تجارت منطقه‌ای و بین المللی است. این هدف اقتصادی با شبکه معیاری سرک ارتباط مستقیم دارد که سبب توسعه صنعت، انتقال سریع محصولات زراعتی، استخراج و پروسس معادن، رشد تجارت، گسترش ترانزیت و در مجموع به بلند رفتن عواید کشور و خودکفایی افغانستان کمک می نماید. یکی از مهمترین و طولانی ترین مسیرهای افغانستان شاهراه کابل قندهار است که حدود 500 کیلومتر طول دارد، به سمت جنوب امتداد می یابد و بخشی از سرک حلقوی کشور به شمار می رود. این شارع از مرکز کابل آغاز و با عبور از ولایات میدان وردک، غزنی و زابل به شهر باستانی قندهار می رسد و علاوه بر وصل ولایت جنوبی کشور با مرکز، حلقه وصل بین کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی می باشد. این شارع در سال 2002 بازسازی شده بود. مشکلات 2 دهه اخیر، کنترل نشدن وسایط بلندتوناژ، سیلاب‌ها و عدم حفظ و مراقبت دامدار عوامل عمده تخریب سرک می باشد. بعد از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان به شمول شاهراه کابل قندهار به پروژه‌های زیربنایی دیگر نیز توجه جدی صورت گرفته است که کار بازسازی اساسی شاهراه کابل قندهار در بخش‌های مختلف آغاز نموده است. خدای مې راوله ښه راغلاست. ډېره مننه چې زموږ سره په دې د کندهار او د کابل د سړک په افتتاح او شروع کې زموږ سره ګډنه وکړه. دا سړک کندهار او کابل 480 کیلومتره دی. په دې سړک کې 46 پلونه دي. په دې سړک کې 1114 پلچکان دي. د دې سړک ترمیم د دې د مخه لاندې بسکوټ روان دی چې په هغه کې د سیمټ دي، غټ باجرۍ دي، میده باجرۍ دي، دا ګاریږي. پر هغه سربیره بیا دغه کیر پر لویږي. یقینا محترمانو، دا هم د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ نن د جوړولو چې یعنې جوړ شوی سړک دی چې اوس جوړېږي د دې د افتتاح دپاره راغلي. ستاسو د کامیابۍ په هیله چې څونه مو وس توان کېدلی شي چې څونه عجله پر دې سړک باندې تاسو وکړئ، دا به د دې ملت لپاره اساني و وساني شي. نو موږ تاسو ته دعاګانې کوو، الله پاک په خپلو چارو کې کامیاب ولري. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان در جریان سال گذشته کار بازسازی اساسی شاهراه کابل قندهار را آغاز نموده بود که در امتداد شاهراه متذکره کار بازسازی و ترمیم بیش از 1700 پایه پلچک و 48 پایه پل بزرگ نیز شامل بوده است که اکنون کار اسفالت طبقه اول و دوم بیش از 430 کیلومتر سرک آن تکمیل گردیده است و در برخی قسمت ها کار اسفالت طبقه سوم هم تکمیل گردیده است و کار اسفالت بخش های متباقی آن در سال آینده تکمیل خواهد شد. این شاهراه که یکی از مهمترین مسیرهای اقتصادی کشور می باشد، در مورد سروی و دیزاین آن رئیس ریاست سروی و دیزاین وزارت فواید عامه چنین میگوید: د کابل قندهار د لوی لارې سروی و دیزاین په حق له باید وایم چې دغه خوشبختانه دغه سرک ټولې چارې د ابتدا د امکان سنجۍ سروی او دیزاین چارې حتی تر لابراتوار پورې د خوشبختانه د افغاني انجینرانو په مټ باندې ترسره شوي دي او همدارنګه دغه د ساخت ساز او د بیرته جوړولو چارې هم د افغاني انجینرانو تر مستقیم نظارت او د افغاني انجینرانو په شرکتونو په وړتیا باندې تطبیق شوي دي. نو الحمدلله لکه موږ تاسو چې په جریان کې یو د رسنیو نه خبرېږو، د دغه لویې لارې اعظمي قسمت کارونه پای ته رسېدلي دي او ډېر کم کارونه پاتې دي چې هغه د آخري طبقې د اسپالټ اچول دي چې د ژمي موسم کې د اسپالټو اچولو پروسه څه بدې کېږي او د انجینري اصولو په بنا باندې موږ نشو کولی چې په یخ موسم کې اسپالټ ریزي وکړو. انشاءالله په راتلونکي کال کې به د آخري طبقې د اسپالټ ریزي او د باقي قسمتونو کارونه به هم زر تر زر خلاص شي. نو باید ووایم چې د ډیزاین سروي او ټول تخنیکي چارې په نړیوالو منل شوي معیارونو په نظر کې نیولو سره او د اقلیمي شرایط د افغانستان په نظر کې نیولو سره د افغاني انجینرانو په مټ باندې ډیزاین شوی دی. کار بازسازی بخش اول شاهراه کابل قندهار از ارغنده الا بازار درانی به طول 27 کیلومتر میان وزارت فواید عامه و شرکت‌های خصوصی انس یاسر و عصمتی زاده قرارداد گردیده بود. اکنون کار 3 طبقه اسفالت آن تکمیل شده است و قرار است شولدرهای این بخش نیز به شکل نیمه پخته ساخته شود. کار بازسازی 17.9 کیلومتر سرک از بازار دورانی الی ساحه زرنی میان وزارت فواید عامه و شرکت خصوصی سرکسازی و ساختمانی بلتیک قرارداد شده است که اکنون کار 2 طبقه اسفالت آن تکمیل و طبقه سوم آن در سال آینده تکمیل خواهد شد. دوهم لات چې د درانی بازار څخه
تا سید آباد ولسوالۍ زرني منطقې پورې د 18 کیلومترو په اوږدوالي باندې د 2 طبقه اسفالټو کار بشپړ شوی او یوه طبقه په راتلونکي کار کې انشالله بشپړیږي. همچنان 17.6 کیلومتر سرک از زرنی الا سیدآباد میان وزارت فوایدنامه و شرکت‌های خصوصی مایار زمانی و محمد ولی انصاری قرارداد شده است که اکنون کار 2 طبقه اسفالت آن تکمیل گردیده است. زرنی څخه تا سیدآباد ولسوالۍ مرکز پورې د 19 کیلومتره په حدودو کې د دې هم د 2 طبقو اسفالت کار د مربوطه آبرو ساختمان کار بشپړ شوی دی. کار بازسازی 37 کیلومتر سرک از ولسوالی سیدآباد الا ساحه قلعه عزیز میان وزارت فوایدنامه و شرکت‌های خصوصی مهاجر آشنا، باختر پروان و سرات بصیرت قرارداد شده است که کار 2 طبقه اسفالت آن تکمیل گردیده است. همچنان در بخش حفظ و مراقبت 38 کیلومتر سرک از ولسوالی سیدآباد و ولایت میدان وردگ الا ساحه دشت اسپندی ولایت غزنی تکمیل گردیده است. همچنان کار ترمیم و بازسازی 96 کیلومتر سرک از مرکز ولایت غزنی الا ولسوالی مقر این ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. او د دې پروژې اوږدوالی 9 کیلومتره دی. ان شاء الله ساختماني کارونه تکمیل دي. تنها یو شولډر پاتې دی چې په کوم د کار روان دی او د فریزی کار ان شاء الله بشپړیدو دی. کار اسفالت 2 طبقه 78 کیلومتر سرک از مقر الی نورک زابل تکمیل شده است و طبقه سوم آن در سال آینده تکمیل خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. زه انجینر سمیع الله د ټولګټو وزارت د څارونکي ټیم لیډر یم. د پخ کندې څخه تر مقر پروژه کې 22 کیلومتره پروژه ده او موږ دلته د دې پروژې د څارنې په مخه ګمارل شوي یو او د موږ د بندر طبقه یعنې دویمه طبقه د اسفالتو هم تکمیله شوې ده. اوس دلته په شولډر باندې کار روان دی. آریا خان افغان شرکت د ټولګټو وزارت سره د 78 کیلومتره سرک قرارداد لري چې په دې کې 25 پلچکه و دانه واشونه موجود دی. همچنان در مربوطات ولایت زابل سرک لات اول نورک الی قلات از 16.9 کیلومتر کار اسفالت 10 کیلومتر آن در 2 طبقه، لات دوم نورک الی قلات از 17 کیلومتر 9 کیلومتر آن، لات اول دروازه شرقی قلات الی شهر صفا از 17 کیلومتر 9 کیلومتر سرک و لات دوم دروازه شرقی قلات الی شهر صفا 17 کیلومتر سرک کار اسفالت 2 طبقه آن تکمیل شده است. او د په ادامه باندې د نورک د پلان ته قلات شرقي دروازې پورې 2 ساختماني شرکتونه چې مشرق او سنگر نیازي په نام باندې دي 2 جلا 19 کیلومتره لاټونه ورکړل شوي دي چې په یو لاټ کې 6 کیلومتره او بلکې هم 8 کیلومتره سرک چارې پاتې دي. دا به ان شاء الله په راتلونکي کال کې تکمیل شي او پاتې برخې چې دي هغه تکمیل شوي دي. او بل د قلات شرقي دروازې څخه شهر صفا په طرف باندې 2 جلا 19 کیلومتر لاټونه لرو چې د هغو ساختماني چارې د اسفالټ 2 طبقو تکمیل شوي او دریمه طبقه به انشاءالله په 1404 کال کې تکمیل شي. د هغو په ادامه باندې شهر صفا د کندهار ته سرحد پورې د حفظ و مراقبت په بنا باندې د هغو چارې په 1402 کال کې زیاته برخه تکمیل شوي خو یو څه برخه پاتې ده. په هغو باندې هم کار روان انشاءالله چې ختم شد. کار بازسازی 46 کیلومتر سرک به ادامه لات دوم دروازه شرقی قلات الی شهر صفا تا حدود ولایت کندهار میان وزارت فوایدنامه و شرکت خصوصی قدرت نور افغان قرارداد شده است که اکنون کار ترمیم اساسی آن در بخش حفظ و مراقبت 65% تکمیل شده و کار متبقی آن جریان دارد. همچنان کار اسفالت طبقه دوم 19 کیلومتر سرک از شهر صفا الی منطقه مانجه ولایت کندهار نیز تکمیل شده است. ستونزې له دې سړک سره 100% کمې شوې او مخکې نه د 100% لارې خرابې وې چې خپل کور ته به مو وارخطا وسکلو به یعنې له جمپو له ټکرو د دوی لاسیاده څه نو اوس بیخي خوشحاله نه ده چې دا سړک دا رقم ته راته جوړ شي. دا دی لکه موږ یو خوب وینو نه ده دا رقم ته موږ خوشحاله یو. این در حالی است که وزارت فوایدنامه کار اعمار لین دوم سرک کابل غزنی را به طول 49 کیلومتر آغاز نموده است و اکنون در بخش اول و دوم آن کار جریان دارد. هزینه مالی این سرک از محصول تول پلازا تمویل می شود که در مدت 3 سال کار این سرک تکمیل خواهد شد. د هیوادوالو د اطمینان په خاطر ویل شو چې کوم سرک چې د کابل نه تر کندهار پورې جوړ شوی د بالکل معیاري سټانډرډ دی. بنسټیزه ساحه چې دا هغه 9 متره بر لري د اسفالتو چې دا د مخ هم دغسې 9 متره وه اوس هم 9 متره ده. خبره صرف دا ده چې مخکې
بیربار د موټرو کم و مشکل نه و. البته اوس بیربار د موټرو چې زیات شوی خلکو د ده کمبره ښکارېږي، لیکن بر یې مغه د سابق په اندازه دی. یو شی بل هم زیاتېږي چې کله دریم طبقه د اسفالټو موږ پرې واچوو بیا به شولډرې هم ورسره جوړې شي چې بیا به تقریبا ټول بر 10 متره ته ورسیږي. 9 متره اوس مابین د سرک دی چې هغه اساسي جوړ دی او شولډرې به هغه ډیبسټي جوړیږي چې هغه هم د خلکو د مشکل په حل کې ډیر کومک کولی شي او د حادثاتو مخه نیولی شي. دا چې اوس په دغه سرک باندې بیربار بیخي تر حد زیات شوی دی، دغه دپاره دویم لاین شروع دی چې د کابل نه تر غزني پورې بودیجه منظوره شوې ده د ټول پلازای په مقابل کې او قراردادونه یې شوي دي، عملی چارې هم شروع دي. در جریان کار این پروژه ها به شماری از باشندگان محل و کارگران مسلکی و غیر مسلکی زمینه کار فراهم شده است. آنان میگوید زه ګلخانیم د خوست ولایت اوسیدونکی یم. مونږ دلته 4 میاشتې کېږي د دې کار ته راغلي یو او مونږ د اسلامي امارات نه ډېر خوشحال یو. د کار زمینه یې مونږ ته برابره کړې ده او نوره باید پروژې فایل شي چې مونږ کار پکې وکړو او الحمدلله چې اوس بلخص کار روان دی. با ترمیم و بازسازی اساسی شاهراه کابل کندهار، تجاران ملی، مسافرین و دریوران ابراز خرسندی نموده و میگویند زه خپل خان محمد غزنی د ولایت مکور د ولسوالۍ یم. له امارات چې موږ ډېر خوشحاله اوسو، ډېره ښه پروژه یې موږ ته راوستلې ده. د موږ ډېر ښه کار په مخ روان ده. موږ رالو پوه شو چې وګورو څنګه خلک دي، موږ ټول مشکلات حل شوي دي. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او ډېر ځینې راضي یو. با ترمیم و بازسازی اساسی شاهراه کابل کندهار مشکلات ترانسپورتی تجاران ملی، دریوران و مسافرین نسبت به گذشته ها حل شده و در انتقال مسئول و سریع محصولات زراعتی و اموال تجارتی تسهیلات بیشتر ترانسپورتی به وجود خواهد آمد.